ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د اسلامي همکاریو له سازمانه کوو. ولسمشر محمد اشرف غني ته د اسلامي همکاریو سازمان سکرتر جنرال د دوهم ځل ټاکل کېدو مبارکي ویلې ده. د اسلامي همکاریو سازمان سکرتر جنرال یوسف ابن احمد ویلي خوشاله یم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او اسلامي همکاریو سازمان ترمنځ قوي اړیکې پر ځای او دوام لري. په پیغام کې ویل شوي چې د اسلامي همکاریو سازمان بشپړ باور لري چې افغانستان به د ولسمشر غني په رهبرۍ د اسلامي امت دوامداره ملاتړ ولري. امرالله صالح د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر طالبانو غږ کړی دی چې تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې دي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیايي خدماتو ته اجازه ورکړي. صالح پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI باید د کوټې شورا په دې وپوهوي چې کورونا ناروغۍ په ځان مرګو، سړک غاړې ماینونو او موټر بمونو له منځه نه ځي، بلکې طالبان باید په خپل نفوذ لاندې ولسوالیو کې اجازه ورکړي چې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ولري، ځکه دا اوس 2020 کال دی. بهرنیو چارو وزارت د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ته د میچو یماماتو له دې امله اظهار کړ چې پرون یې پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره پر ټاکنو بحث کړی و. بهرنیو چارو وزارت وایي چې نور د ټاکنو بهیر پای ته رسېدلی دی. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی شونی دی او د دې موخې لپاره د هڅې روانې دي. نوموړي ویلي د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ اختلافي مسایل لوی نه دي. خلیلزاد ویلي چې باید مسؤلانه پریکړه وشي او یو داسې حکومت جوړ شي چې ټول پکې برخه ولري. نوموړي هیله ښودلې چې دا ډول یو حکومت رامنځته کول نږدې شوي دي او په دې برخه کې هڅې دوام لري. پاکستان اعلان وکړ چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه د روانې مارچ میاشتې له 14 له افغانستان سره ټولې لارې د 2 اونیو لپاره تړي. ګیلمن پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګیلمن پښتین بیرته آزاد شو. نوموړی په بحرین کې د پاکستان په غوښتنه د انټرپول پولیسو له لوري نیول شوی و. هغه د پاکستان حکومت له لوري د منظور پښتین پر نیول کېدو اعتراض کړی و او په بحرین کې د هغه د ازادېدو لپاره کمپاین پیل کړی و. او یو ښه خبر دا دی چې هرات کې په کورونا اخته کس جوړ او له روغتون رخصت شوی دی. ډاکټران زیاتوي چې په کورونا وایرس د اخته نورو 4 کسانو روغتیايي وضعیت هم ښه شوی دی. ایران کې د کورونا ناروغۍ له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1514 تنو ته ورسید. د ایران د عامه روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ناروغۍ له امله 15 تنه وژل شوي دي. جهانپور ویلي چې دا مهال په ایران کې 1,14,4 تنه په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخونکي خدای مسپارم. د الله په امان.